د ایلان ماسک مریخ ته د انسانانو د انتقال پلان مونږ ته د خیالي او فکس شوي کیسې څخه کم نه ښکاري. د ټسلا او سپیس ایکس مالک ایلان ماسک په واضح توګه پلان دی چې 2050 میلادي کال پورې هغه په مریخ کې د انسانانو پوره ښار جوړوي چې په هغه کې به 1 میلیون انسانان اوسیږي او هغه هم د ځمکې لخوا د مرستې څخه بغیر. د ایلان ماسک په دې پلان پورې به خلکو خندل، لیکن د مارس کالونایزیشن په دې پلان خلک هله یقیني شول کله چې ناسا د سپیس ایکس د مریخ پلان جوین کړ، ځکه چې سپیس ایکس په تیرو څو کلونو کې د راکټ جوړولو په ټیکنالوژي کې کافي زیاته ترقي کړې ده، څومره چې موږ پوهیږو چې د ایلان ماسک کمپنۍ ټسلا د برقي اتومات ګاډو په جوړولو کې ماهره ده. همدارنګه د سپیس ایکس په راکټونو کې داسې ټیکنالوژي استعمال شوی کوم چې په کم نه کم تیل استعمال سره فضا پورې د تګ قابلیت لري. مریخ چې د ځمکې څخه 6 کروړ او 20 لکه کیلومتره لرې دی، هلته د انسانانو د تګ لپاره خاص قسم سټارشپ فضایي بیړۍ جوړې کړي چې د ایلان ماسک په مطابق چې پکې داسې بیټرۍ نصب شوي کوم چې په ټسلا کې استعمالیږي، یعنی په هغه کې تیل کم نه کم استعمالیږي. مریخ ته ایلان ماسک انسانان انتقالوي، خو دلته سوال دا ولاړیږي چې په مریخ باندې د انسانانو کالوني څنګه ممکن کېدلی شي. اخر ایلان ماسک او ناسا د انسانانو د ژوند لپاره تر ټولو غوره سیاره ځمکې څخه د مریخ خاورې ته ولې د انسانانو انتقالول غواړي چې نه هلته د ساه اخیستو لپاره اکسیجن شته او نه هم خوراک څښاک سامان. همدارنګه په مریخ کې -100 سانتیګریډ درجې یخني هم شتون لري، کله چې هلته د انسانانو د اوسېدو لپاره هیڅ کوم بنسټیز امکانات نشته. نو اخر په مریخ باندې د انسانانو د اوسېدو لپاره کالوني څنګه ممکن کېدلی؟ دوستانو دا هغه سوالونه دي چې تاسو به په دې ویډیو کتو سره په دې باندې وپوهیږئ. له ټولو نه مخکې خبره کوو چې په ځمکه کې د انسانانو د اوسېدو لپاره ټول امکانات او سهولتونه موجود دي، نو بیا مریخ ته د انسانانو د انتقال ضرورت څه دی؟ د څو صدیو راهیسې چې زموږ د ځمکې په سیارې څومره ریسرچ شوي، د افسوس سره چې د ټولو ریسرچو نتیجه منفي راغلې ده. ساینسدانانو وینا ده چې کله نه هم انسانانو د ګیس او پټرول استعمال شروع کړي، د هغې راهیسې د ځمکې درجه حرارت په لوړېدو دی او یو وخت به داسې راشي چې دا درجه حرارت به دومره زیات شي چې په ځمکه کې به هیڅ کوم ژوندی جسم اوسېدل ممکن نه وي. د دې سروې په مطابق په هرو 10 کلونو کې 0.16 سانتیګریډ د ځمکې د حرارت درجه زیاتیږي، یعنی په کومو ګرمو ساحو کې چې اوس انسانان اوسېږي، نو که دا ټول داسې چلیږي نو له نن څخه 1.5 سل کاله وروسته به د ځمکې په سر د انسان اوسېدل ممکن نه وي. د حرارت د درجې په زیاتېدو سره د سمندرونو کنګل هم ویل کېږي، د کوم له وجې چې د پلیټ سایکلون او سونامي چانس هم زیاتېږي. خبره صرف د ګیس او د پټرولو د استعمال نه ده، لیکن د دې پالوشن څخه زموږ د ځمکې د اوزون طبقې ته هم زیات زیان رسیږي. د اوزون طبقه کوم چې د لمر څخه د وتلو والا ضررناکو شعاعو څخه انسانان ژغوري، هغه هم د دې په واسطه ورو ډیمیج کېږي، یعنی یو طرف ته د پالوشن څخه پیدا ګرمي او بل طرف ته خطرناکې لمریزې شعاوې. ساینسدانانو دا خبره کنفرم کړې چې یو نه یوه ورځ به ځمکه د اوسېدو لپاره ممکن نه وي. نو همدا وجه ده چې انسانان غواړي چې د اوسېدو لپاره دویمه سیاره له اوس نه پیدا کړي. لیکن صرف مریخ سیاره یې ولې انتخاب کړي؟ زموږ په شمسي نظام کې نورې سیارې هم شتون لري، خو ولې یوازې په مریخ کې اوسېدل غواړي؟ زموږ په شمسي نظام کې د ځمکې ګاونډۍ سیاره وینس یعنی زهره ده او دویمه مریخ. وینس یعنی زهره ځمکې ته زیاته نږدې ده، نو ولې هلته نه ځي؟ ځکه چې هلته هغه څه دي کوم نه چې انسانان تښتي، یعنی ګرمي. وینس یعنی زهره د لمر څخه شاوخوا د چکر وهلو هغه دویمه سیاره ده چیرته چې ګرمي به انتهایي زیاته ده. دویم طرف ته د ځمکې ګاونډۍ سیاره مریخ ده چې د لمر څخه د تاوېدلو څلورمه سیاره ده چیرته چې ګرمي شتون نه لري. یخني -100 سانتیګریډ درجې ده، صرف هلته زیاته یخني نه ده چې په مریخ کې د انسانانو لپاره مشکل جوړ کړی دی، لیکن نه هلته اکسیجن شته او نه هم اوبه، یعنی هلته د انسانانو د اوسېدو لپاره هیڅ قسمه بنسټیز امکانات شتون نه لري. د دې ټولو ستونزو سره سره د ناسا او ایلان ماسک سره اخر کوم پلان موجود دی چې هغه په مریخ کې انسانان ژوندي پاتې کولی شي. د ایلان ماسک د پلان په مطابق په 2026 کې به لومړی مریخ ته د انسانانو یو کوچنی ګروپ ځي، د کوم ګروپ سره چې کم څه کم د 2 کلونو د ژوندي اوسېدلو لپاره تمام امکانات موجود وي، یعنی خوراک څښاک اکسیجن او پریشرایز سوټ. لیکن د دې ګروپ هلته د تللو څخه مخکې په مریخ باندې یو پروټیکټیو شیلټر یعنی ساتندو یا سرپناه زیاته ضروري ده، ځکه چې په مریخ باندې د خاورې خطرناک توپان انسانانو ته زیان اړولی شي. دا پروټیکټیو شیلټر به د مریخ د موجودې خاورې څخه
جوړیږي، لیکن کله چې په مریخ باندې انسانان نه وي نو دا شیلټر به جوړوي اخر څوک. نو جالبه دا ده چې دا شیلټر به په مریخ کې موجود روبوټس جوړوي. دا زیرکه روبوټس به له انسانانو نه مخکې مریخ ته انتقالیږي چې دا یو خاص قسم روبوټس دي. دا به لومړی جلا جلا کار کوي، لیکن د ضرورت په وخت کې په مجموعي توګه هم کار کوي. دا روبوټس د انسانانو کار کولو څخه کافي زیات تیز کار کوي. په کوم کې چې کیمرې، سنسرز، د خاورې سپړلو اکسویټر او 3D ډیزاین چاپونکي هم شتون لري. د لمر د انرژي څخه چلیدونکي دا روبوټس به د سنسر په مدد یو خاص قسم خاوره پیدا کوي. په کوم ځای کې چې دا خاص خاوره زیاته وي نو هلته به خپل کار ته دوام ورکوي. په دې روبوټس کې چې کوم کارونو لپاره پیکینګ شوی هغه په یو ځای کې لومړی خاوره انتخابوي او بیا واړه روبوټس دا خاوره د تصفیې لپاره د تصفیې برخې ته وړي. د تصفیې څخه وروسته د 3D پرنټر یونټ برخې ته وړي چې د یوې طبقې په واسطه 3D ډیزاین جوړوي. څو میاشتې به دا کار داسې چلیږي او د ځمکې لخوا به دا روبوټس کنټرولېږي. د سرپناه د جوړولو څخه وروسته شروع کیږي د روبوټس دویمه دنده. نو له دې وروسته به په لومړي ځل انسانان مریخ ته انتقال شي. کله چې انسانان په لومړي ځل انتقال شي نو له دوی سره به کافي زیات سامان موجود وي. په مریخ کې به موجود روبوټونه هلته انسانانو ته ښه راغلاست وکړي. د هغوی سامان به اوچت کړي او د شیلټر یعنی سرپناه په لور به یې یوسي او د سرپناه په داخل کې به په معلوم ځای کې کیږدي چې دا به هلته خپله انفلیټ شي. په مریخ کې اتموسفیر فشار ډیر زیات کم دی، نو له دې امله به انسانان په دې اتموسفیري فشار ساحه کې اوسیږي. په دې ساحه کې به د ځمکې په څیر صنعتي فشار جوړیږي چې دا ټول فشاریزې ساحې به یو بل سره نښتې وي او دوی به د الکتروني ښار په جوړولو کې د لمریزې انرژۍ څخه کار اخلي. که یو انسان له دې فشاریزې ساحې څخه بهر تلل غواړي نو دا به د یو خاص ګاډي په واسطه د یوې دروازې څخه وځي. دا ځکه چې د دروازې د کولاوېدو سره دننه فشار لیک نشي. اوس خبره کوو په مریخ کې د گرین هاوس یعنی د یو شین کور جوړولو چې په مریخ کې ترې سبزیجات حاصلوي. د دې ریسرچ په مطابق په مریخ کې په شروع کې صرف الوګان او لوبیا کرل کیږي. د گرین هاوس داخل کې چې بوټي څرنګه غټیږي د هغې څخه یو داسې څیز ویستل کیږي د کوم چې شتون په مریخ کې ډیر ضروری دی او هغه د اکسیجن. دا بوټي به په مریخ کې د انسانانو لپاره د سبزیجاتو څخه بغیر اکسیجن هم ورکوي، لیکن دا اکسیجن به دومره زیات نه وي. نو له دې امله به په مریخ کې زر تر زره د اکسیجن بندوبست ترسره شي. په حیرانتیا سره دا کار به مخکې له مخکې د مارس روور په واسطه شوی وي. مارس روور یو خاص اله ده کوم چې د لمریزې انرژۍ څخه چارجیږي. دا به په مریخ کې د کاربون ډای اکساید څخه اکسیجن لاسته راوړي، یعنی هلته به د انسانانو د لومړي ګروپ لپاره اکسیجن هم موجود وي او د خوراک لپاره به دوی له گرین هاوس څخه کار اخلي. او د مریخ د خاورې لاندې فروزن واټر په مریخ کې موجود مارس روور پیدا کړی دی. د دې د کانګل له ویلې کېدو څخه به اوبه لاسته راوړي. نو له همدې امله ویل کېږي چې په مریخ کې به انسانان بغیر د ځمکې له مرستې ژوندي پایېږي. د وخت په مطابق به نور انسانان هم انتقالیږي، لیکن آیا همدا لړۍ به همداسې روانه وي؟ آیا په مریخ کې داخل کسان به له خپل محدوده ځای څخه بیخي نه وځي؟ اگر مریخ ته په تلو که داسې زندګي تېرول وي نو بیا په مریخ کې د دومره دام جام اخیر ضرورت څه دی؟ د ساینسدانانو سره د دې مسلې هیڅ کومه ټاکلې حل لاره نشته، لیکن د دوی خیال دا دی که چیرې د مریخ په اتموسفیر کې څه داسې تغیرات راشي چې د هغې سره د مریخ ټمپریچر یعنی درجه حرارت زیات شي نو شاید په راتلونکو 100 یا 200 کالونو وروسته به مریخ هم داسې شي لکه څرنګه چې زموږ سیاره ځمکه ده. د ساینسدانانو په مطابق د مریخ درجه حرارت زیاتولو سره به هلته زندگی تیرول ممکن کیږي او د دې کار د کولو لپاره چې کومې نظریې ورکول شوي دي په هغې باندې یقین کول هم مشکل دي. د یوې سټوډنټ مارګریټا مارینووا نظریه ده چې په مریخ کې به روبوټس په ذریعه ځینې داسې کارخانې جوړې شي چې سهار او ماښام شپه او ورځ صرف یو کار کوي. د هغوی کار به وي صرف د لوګي ویستل او د هغې لوګي په ذریعه به د مریخ سره هغه څه وشي کوم چې د ځمکې سره ترسره کیږي یعنی ګلوبل وارنینګ. بل طرف ته ایلن ماسک د مریخ د حرارت د درجې زیاتولو لپاره یوه نظریه ورکړې. د هغه وینا ده که چیرې په مریخ باندې 10,000 نیوکلیر میزایل وتوغول شي نو د مریخ واوره به ویلی شي. په دې ډول سره به د مریخ د حرارت درجه زیاته شي او مریخ به زر تر زره د انسانانو د اوسېدو لپاره قابل شي. دوستانو د ناسا او د ایلن ماسک د اوس مهال پلان دا دی چې په 2026 کې به لومړی د انسانانو کوچنی ګروپ مریخ ته استول کیږي او په مختلفو برخو کې به تجربې کوي او د هرو 2 کلونو وروسته به چې ځمکه او مریخ د یو بل سره څومره نږدې راځي نو هلته به انسانان انتقالیږي. تر 2050 کالو پورې به 1 میلیون انسانان په دې فشاریزو ساحو کې اوسیږي او ورسره
ورسره به د مریخ د حرارت درجې زیاتولو کې کوششونه هم کیږي. د دوی خیال دا دی چې 100 یا 200 کاله وروسته به مریخ د ځمکې په څیر یوه سیاره جوړیږي.